السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو که چېرته تاسو خیال کړی وي اکثر کیمرې داسې وي چې کله موږ په هغې کې ایمیج یعنی فوټو واخلو نو هغې کې واټر مارک راشي، نو موږ نه غواړو چې دغه واټر مارک زموږ په ایمیج کې راشي. نو دغه واټر مارک به موږ څنګه لرې کوو؟ د دې لپاره به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور به اوپن کړئ، سرچ آیکن کې به تاسو سرچ کړئ واټر مارک ریموور. نو هغې نه وروسته به دغه اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ. زما سره انسټال ده، زه یې اوپن کوم. اوپن به کوئ او اوپن کولو نه وروسته به تاسو ته داسې انټرفیس راشي. د دې د استعمال طریقه ډیر سمپل او ساده ده. نو تاسو به څه وکئ، را به شئ او اپلوډ ایمیج باندې به سلیکټ وکئ. کله چې تاسو اپلوډ ایمیج باندې سلیکټ وکئ نو دلته مونږ اپلوډ ایمیج باندې سلیکټ کوو او هغې نه پس ګیلرۍ ته ځو او واټر مارک والا یو تصویر یعنی یو ایمیج هغه مونږ دلته اپلوډ کوو. اپلوډ شي اتوماتیکلی به مونږ ته د مونږه هغه واټر مارک چې کوم ده هغه ریموف کی او مونږ ته به بالکل صافه او ساده تصویر راکړي. نو دلته تاسو سره دوه اپشنه دي، ریموو ټیکس به دا به آن کوئ. نو په تصویر باندې څومره ټیکس چې وي یعنی لیکایي وي هغه به میټاو شي، ریموف به شي. او ریموف لوګو چې ووهئ نو دې سره به مکمل واټر مارک چې څومره وي په تصویر باندې هغه به مکمل صفا شي. نو ملګرو تاسو کتلی شئ دا برنی ویډیو زمونږ اوریجنل ویډیو ده کوم چې مونږ ورخیجولې وه واټر مارک والا، او دا دویم د مونږ سره د ایپ والا تصویر دی چې کوم دوی مونږ ته تیار که او رای که بغیر د واټر مارک نه. نو ملګرو دغه یو زبردست اپلیکیشن دی کوم سره چې تاسو کولی شئ د خپل ایمیج فوټو نه واټر مارک ریموف کړئ. نو ملګرو دغه وه نننۍ ویډیو، که چېرته خوښه شوې وي لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.